السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. دلته نن بیا د یوې نوې شان ویډیو سره ستاسو درنو حضور ته راغلی یم. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته در وښیم چې څنګه کولی شو خپله آیډي باندې د ګارد آپشن فعاله کړو. نو دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ او دوستانو دا به هم در وښیم چې څنګه کومې ګټې لري ګارد آپشن. نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. دوستانو که چیرته تاسو زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاست او زموږ د یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ، نو په مهرباني سره زموږ د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب بټن ده، په دې باندې به کلیک وکړئ او په څنګ کې بیل په نشان باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو چې موږ هره نوې ویډیو پورته کړو نو تاسو ته به هر چا څخه مخکې درځي. او دوستانو که چیرته مو ویډیو خوښه شوه ویډیو در سره لایک کړئ. نو دوستانو راځو څنګه موږ کولی شو ګارد آپشن فعاله کړو. نو دوستانو مخکې له دې چې په ګارد آپشن فعاله کړو ګټې به یو څه دانې. کله چې تاسو په خپله فیسبوک آیډي باندې ګارد آپشن فعاله کړئ نو تاسو آیډي څوک نشي ریپورټ کولی او نه یې هیک کولی شي او بل ستاسو آیډي څخه څوک سکرین شاټ نشي اخیستلی. زه تاسو ته عملا درښیم، زه دلته په دې باندې کلیک کوم، دلته زه خپله آیډي سرچ کوم، ما چې کوم آیډي باندې ګارد آپشن لګولی دی، دلته ټیکنیکل پښتو په دې باندې کلیک کوم. اوس دې نه سکرین شاټ اخلم چې آیا سکرین شاټ کار کوي او که نه کوي. دلته کیدای شي تاسو ته په ریکارډر کې هم نه ښکاري ځکه دغه باندې سکیورټي سیستم لګېدلی او یا تور به وښکاري. دلته زه اوس سکرین شاټ ته راخلم. دا دی دوستانو، تاسو که ناټ سکرین شاټ دی دلته په دې باندې سکیورټي سیستم، نو تاسو سکرین شاټ هم نشئ ترې اخیستلی. او دلته بل آیډي اوس ګورو چې دې نه سکرین شاټ اخیستل کېږي او که نه ګارد آپشن نشته. نو دوستانو په دې اسانۍ سره له دې څخه سکرین شاټ اخیستل کېږي. نو اوس راځو چې څنګه موږ کولی شو د ګارد آپشن فعاله کړو. نو دوستانو لومړی به تاسو راشئ دغه کیوي براوزر چې ده دغه به له پلی سټور څخه انسټال کړئ. کیوي براوزر مو کله چې پلی سټور کې ولیکم نو دا به ځان سره انسټال کړئ او بیا به یې اوپن کړئ. نو دوستانو تاسو ته په دې ډول صفحه خلاصه شي، داسې صفحه به درته خلاصه شي، نو دا به تاسو اوپن کړئ. په دې فیسبوک آپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې فیسبوک آپشن باندې کلیک وکړم دلته به خپله آیډي لوګین کړئ، دلته به موبایل شمیره ورکړئ یا ایمیل ورکړئ او یا دلته به پاسورډ ورکړئ او بیا به په لوګین باندې کلیک وکړئ. نو لوګین به شي. نو زه خپله آیډي لوګین کوم. دلته به بیا په ناټ نو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې ناټ نو باندې کلیک وکړم نو ستاسو آیډي به لوګین شي. نو زه غواړم په دغې آیډي باندې د ګارد آپشن فعاله کړم. تاسو ګورئ دوستانو، په دې آیډي باندې د ګارد آپشن فعالول په زه فعالوم. اوس دوستانو تاسو به راشئ، تاسو به په دې ځای باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې ځای باندې کلیک وکړم دلته به دوستانو تاسو په دغه سرچ کې ولیکئ کروم. دا وینه دوستانو، دا ماته لیکلی ده کروم ویب سټور. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې مو کله چې کلیک وکړ تاسو ته به په دې ډول صفحه خلاصه شي. نو دغه دوستانو تاسو به په دې لومړي ویب سایټ باندې کلیک وکړئ. چیرته تاسو انګلیش وو هم به په لومړي ویب سایټ باندې کلیک وکړئ. دلته په دې باندې کلیک کوو. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته به دوستانو بیا د سرچ آپشن تاسو ګورئ، دلته کوچنی دغه ځای کې دا کونج تاسو ته به په دې طرف د بل طرف ته یې کیدای شي دې طرف ته یې. نو دلته ما فارسي کې د کروم، نو دلته په دې ځای کې به تاسو ولیکئ. دلته به ولیکئ مولټیپل ټولز فار فیسبوک. نو ما چې څه رقم ولیکم نو تاسو هم همداسې هم ولیکئ. زه به دلته تاسو ته په غټ خط هم ولیکم. نو کله مو چې ولیکم دلته به تاسو بیا په ګو آپشن باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به دوستانو په دې ډول صفحه خلاصه شي. دلته دوستانو تاسو کتلی شئ دې ځای کې دا وینئ دوستانو که چیرته سکورینج آپشن راغلی وي نو ستاسو سرچ اور څه صحیح دی. نو بیا به په دې سکورینج باندې کلیک وکړئ. په دې باندې
کله هم چې په دې باندې کلیک وکړ دلته به دوستانو تاسو دې طرف ته به لیکلی یا به دې طرف ته که چیرته دې طرف ته لیکلی او اټ ټوکروم په دې باندې به کلیک وکړئ او دا وینئ دلته ماته لیکلي افزایش ټوکروم په دې باندې زه کلیک کوم نو دا ستاسو دا به ډاونلوډ سي او بیا به په اوکې باندې کلیک وکړئ دا وینئ دوستانو ډاونلوډ چې څه پیل سو اوس به ایډی بیرته خلاصه کړئ ایډی به خلاصه کړئ دلته ملټیپل ټولز چې د انسټال سو دا د دوستانو انسټال روان ده دلته به اوس په دې ژبې باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو به ډیسکټاپ شاید ته ولئ کله مو چې ډیسکټاپ سایت ته واړو نو دلته به دوستانو بیا په دې ځای باندې کلیک وکړئ او بیا د ملټیپل ټولز فار فیسبوک په دې باندې به کلیک وکړئ دلته به لږ انتظار شئ دوستانو دلته به دوستانو تاسو دغه ایکس آپشن چې وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ دا وینئ ده په دې باندې به کلیک وکړئ دلته لاندې به بیا راشئ دلته به تاسو ته لیکلي ټولز د ټولز باندې به کلیک وکړئ ټولز باندې به کله چې کلیک وکړئ دلته به لاندې راشئ پروفایل پکچر ګارد په دې آپشن باندې دغه وینئ دوستانو په دې آپشن باندې به تاسو هم کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړئ دلته دوستانو زه په دې ایډی باندې ګارد آپشن لګوم نو بیا به په دې سلیډ آف باندې کلیک وکړئ او دغه به اوس تاسو ګارد آپشن به فعال شي او بیا به په اوکې باندې کلیک وکړئ نو اوس ګورو دوستانو چې رښتیا هم فعال شوی او که نه راځو ایډي ته دلته به په دې ځای باندې کلیک وکړئ زه ګورم چې فعال شوی دی او که نه دلته دوستانو تاسو ګورئ ګارد آپشن فعال شو نو په دې ډول تاسو هم کولی شئ چې په خپل فیسبوک ایډي باندې د ګارد آپشن فعال کړئ که چیرته هم دوستانو ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان